د نیمې پیړۍ یو حکومت چپس وړاندې شو د بین ولاړ د ظلم او استبداد حکومتونه به همیشه همدغسې له حقاني وروسته د ستانکزي صبر تمام شو. وایي پر خلکو ظلم مه کوئ، فشارونه مه راوړئ، که نه نو د سوریې په برخلیک به اخته شئ. تا چې نورې څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. اکثریت نړیوالو چې له طالبانو سره ملاقاتونه کول نو ویل به یې چې یو شمېر طالب چارواکي له خپل مشرتابه سره په ځینو برخو کې اختلاف لري، خو طالبانو به یاد ادعاوې ردولې، خو د حقاني او ستانکزي له خبرو ښکاري چې دوی هم ناراضه دي. د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې د ظلم، فشار او استبداد حکومتونو پایله زوال دی. شیر محمد عباس ستانکزي ویل چې خلک باید د نورو هیوادونو ګدایي او لاسنیوي ته اړ نه شي او افغانستان باید له اقتصادي، سیاسي، دفاعي او امنیتي اړخونو په خپلو پښو ودرېږي. شیر محمد عباس ستانکزي د سې شنبې په ورځ د لړم پر 20 د نوي کابل پروژې د لومړي فاز د عملي کار د پرانیستې په مراسمو کې په خبرو کې ویل چې د زور او ظلم حکومتونه د سوریې د حکومت په څیر چې نیمه پیړۍ واکمن و نسکورېږي. ستانکزي وویل د سوریې حکومت چې زوی او پلار کاوه تقریبا د 450 کلونو حکومت چپه شو او له منځه لاړ. د زور او استبداد حکومتونه به همیشه همدغسې وي. نوموړي زیاته کړه چې د فشار او د زور حکومتونو نتیجه به همدغسې وي، آخر به زوال کیږي او په داسې حال کې به زوال کیږي چې بیا به خلک په تاریخ کې په بدنوم یادوي. ستانکزي وایي چې عادل او شرعي حکومتونه به په تاریخ کې په طلایي خط لیکل کیږي. هغه غوښتنه وکړه چې د طالبانو نظام، حکومت او سیستم باید داسې جوړ شي چې راتلونکی نسل پرې وویاړي. دغه طالب چارواکي چې ډیر وخت د طالبان حکومت د سیاستونو منتقد پاتې شوی وایي خلک باید د نورو هیوادونو ګدایي ته اړ نه شي او افغانستان باید د اقتصادي، سیاسي، دفاعي او امنیتي اړخونو په خپلو پښو ودرېږي. ستانکزي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې وړمه ورځ سراج الدین حقاني هم وویل چې خپل بې ځایه فرمایشونه باید پر خلکو تحمیل نه کړو. دې سره ملا او اسلام دواړه بدنامېږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.